چې ګرانو کتونکو السلام علیکم. خبرې وکړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم روان جنگ دی په دې باندې ما سره په سکرین باندې تاسو ته ښکاري وحید فقیري صاحب د تعارف محتاج نه دی، یو سینیر افغان څېړنکار دی، د پاکستان په سیاست او په سکیورټي په دې باندې هم نظر لري، د افغانستان هم لري، بلکې د دې خطې چې کوم صورتحال یې په هغې باندې وخت په وخت مونږ تجزیه اخلو. فقیري صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن خان صاحب، زما سلامونه هم ومنه. فقیري صاحب دا تقریبا درېیمه څلورمه ورځ ده افغانستان باندې پاکستان طالبانو چې کومه جګړه بارډر باندې هغه دغه شروع کړی و، اټیک کړی، تقریبا 50 بارډر پوسټونو باندې دوی هغه د روجماتي ټیم کې چې کوم جنگ آغاز وکړو، د هغې نه پس چې بیا پاکستان کوم اپریشن غضب للحق په نوم باندې چې د طالبانو خلاف لانچ کړو، هغه لا تر اوسه پورې روان دی. نو تاسو څه وینئ چې د پاکستان چې کوم اهداف دي هغه اهداف په دې جګړه سره حاصل شي افغانستان کې؟ حسن خان صاحب زما په نظر نه. زه فکر کوم هغه څرګندونې چې د پاکستان مشرانو کړي دي، زه فکر نه کوم چې هغه د افغانستان په وسه پوره وي. دا د افغانستان په وسه نه ده پوره چې په پاکستان کې دننه د پاکستان امنیت افغانانو ته ونیسي. دا د پاکستان مسؤلیت دی او پاکستان باید د خپلو خلکو سره، که دا بلوچستان دي او که پښتانه دي، د هغوی سره دغه خپل شخړه د داخلي شخړه فیصله کړي. او زه فکر نه کوم چې په دغه جنګو په دغه ډول حملو دا مسله حل شي. زه فکر کوم چې نور هم بدبیني ډیریږي، پسیمیزم ډیریږي، په خلکو کې کرکه او بدګماني ډیریږي. په دواړو خواو کې حال دا چې افغانستان او پاکستان ګاونډیان دي او تر ابده به ګاونډیان وي او یو بل ته ضرورت لري. د دې پر ځای چې نظامی عملیات وسي، زه فکر کوم بهتره به دا وه چې دواړې خواوې په کښېنستلي وای، دواړو خواوو د خپل مشکل د خبرو د لارې د مذاکراتو پر میز حل کړی وای. مګر زما خپله عقیده دغه ده چې پاکستان نه غواړي چې دا مسله د خبرو د لارې حل سي، او پاکستان نه غواړي چې د خپلو خلکو سره، که دا بلوچستان دي او که پښتانه دي، د هغوی سره یو ډایالوګ تشکیل. فقیري صاحب ګوره، دا لکه تاسو وایئ یاره دا خو ما په خیال کې د بلوچ دلته کې خو د بلوچ هم تحریکونه شته، پاکستان کې سیاسي تحریکونه شته، د پښتنو هم شته دی، خو لکه دې ته تاسو تحریک وایئ چې یاره دا دهشتګردي کوي، او دا خو دنیا ټوله دنیا مني چې یاره د څونه دهشتګرد تنظیمونه دي، د هغې منبع، د هغې سرچینې، بلکې د هغې مشرتابه چې کوم دی هغه په افغانستان کې دي. نو لکه دا تاسو کنټراډکټري سټیټمنټ نه چې کومې ته دنیا دهشتګرد وایي، هغې ته تاسو افغانان، هغې ته تاسو دغه وایئ فریډم فایټرز یو نوم یو قسم له ورکوئ چې یاره د دوی حقوق داسې دي. نو د دنیا یو اپروچ او ستاسو ټوټلی بل اپروچ، دا خو تاسو جسټیفای کوئ چې په پاکستان کې کومه دهشتګردي کیږي؟ زه خپله د دهشتګردي جسټیفیکیشن نه کوم، مګر زه د بلوچستانو او د پښتنو د حقونو د رایټس ملاتړ یم، حمایت یې کوم. زه فکر کوم چې دواړه اقلیتونه، که دا پښتانه دي او که بلوچستان دي، په پاکستان کې تر ستم لاندې دي، تر اپریشن لاندې دي، او دا د دوی مبارزه چې ده، دوی سټرګل چې دی، دا مختلف اشکال لري، مختلف ابعاد لري، ډایمنشنز لري. ځینې مسلحانه دي، په غرو ته ختلي دي او د پاکستان د حکومت سره جنګیږي. ځینې په ښارونو کې دي لکه مهرنګ بلوچ، لکه پښتون ژغورنې غورځنګ، لکه د پښتنو ناشنلیست ګوندونه، هغوی غرو ته نه دي ختلي، هغوی په پاکستان کې دي او دغه وایي چې موږ د پاکستان په آیین کې، د آیین په چوکاټ کې خپل حقونه غواړو، موږ تر ستم لاندې. یعنې دغه تاسو پوهېږئ، تاسو پاکستان کې از دغه تبلیغات، منفي پروپاګند چې پنجاب د پښتنو او د بلوچ پر ضد باندې کوي، تاسو په خپله هم په هغه باندې بیخي واقف یاست، او دا د پښتنو پر سایکالوژي باندې بد اثر کړی. پښتانه
خوابدي کړي دي. حتی هغه پښتانه چې د پاکستان سره په شاید ځان پاکستاني وګڼي او پاکستان خپل ملک وګڼي، حتی هغه پاکستانیان هم خوابدي کړي دي چې په دغه الفاظو په دغه کلماتو دوی ته توهین کیږي، سپکاوی کیږي او حال دا چې دوی د ملک جز ځان ګڼي. زه فکر کوم چې پاکستان باید په خپل پالیسیو کې تجدید نظر وکړي. نه دا یو خو جی تاسو لکه د ریاست داسې پالیسی لکه کومه داسې پالیسی د ریاست آئین پاکستان کوم چې پښتون، بلوچ، پنجابي ټولو مشترکه دستخط کړي دي، لکه څه داسې دي چې را پاغې کې خو په دغه تنوز چې څه داسې دي چې ډیسکریمینیشن کیږي. هر صوبه خپل اختیار لري. تاسو خیال دی د صوبې وزیر اعلی چې کوم دی داسې په بل ملک کې چې د صوبې یو وزیر اعلی مرکز ته وستا پالیسی نه منما، زما بخپل پالیسی لکه ارس کیږي، خو بیا خبره تراشي خبره جوړیږي، خو اختلاف پکې دونه حد پورشته دی. خبره دا ده لکه دا ټي ټي پی تاسو د حقوقو تنظیم غنئ یا بیلې چې کوم دی چې دا واقعي د بلوچ حقوق غواړي یا د پښتون حقوق غواړي ټي ټي پی جی؟ بله هو زه فکر کوم چې دا د بلوچ او پښتنو یو بیا هم وایم یعنی یو شکل د مبارزې دی. د پښتنو او د مبارزې خبره نه کوم، مبارزې کې خو تاسو خبره وکړه، خو د ټي ټي پی چې کوم ډیماند دی نو دا زما حقوق د پاره دوی جګړه کوي. دا باید وسره کښې پاکستان باید وسره کښېني، پاکستان باید د خپل ماکسیملیست پوزیشن څخه راکښته سي او د ټي ټي پی سره خبرې وکړي چې په خبرو باندې په ډایالوګ باندې مسله فیصله کړي. موږ پوهېږو، زما خپل عقیده دا ده حسن خان صاحب چې د پاکستان اوسنی پرابلم چې دی دا نظامي حل نه لري، ملټري سولوشن نشته ورته. د پاکستان اوسنی پرابلم چې دی باید د ډایالوګ د لارې د ریکانسیلیشن د لارې فیصله سي. دغه خو شک نشته فقيري صاحب، دغه خو شک نشته چې مسله په زور نه حل کیږي، مسله حل کیږي په خبرو اترو باندې. خبرو اترو ته بکینی او سو واره خبرې مشي ودانه چې خبرې نه دي شي. خو راځو فقيري صاحب د بنیادی دا کوم چې غټه شخړه دا غدا چې د ټیم کې جنگ روان دي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جنگ روان دي. تاسو د طالبانو دغه ته څنګه ګورئ چې دوی هغه ورځ چې کوم دی د پاکستان چې کوم ایر سټرایکس کړي نو هغه خو کلو خبره دا کړې وه چېرې مونږ دا نه په افغانستان باندې دی نه په افغانستان په خلکو باندې دی، دا په هغه ځایونو باندې دی چېرته چې زمونږ دهشتګرد دي د پاکستان دي او په افغانستان کې هلته کېدي مونږ هغوی ولو. دلته کې طالبانو بیا مکمل په ملک باندې حمله وکړله، 50 ځایونو باندې چې کوم دی په بارډر پوسټ باندې حمله وکړله. نو تاسو بیا دیتا او د پاکستان دا جواب چې دی بیا دیتا تاسو څنګه ګورئ؟ حسن خان صاحب زما په نظر پاکستان تجاوز کړی دی، پاکستان اګریسر دی او د پاکستان و دغه تجاوز ته باید مناسب جواب ویل سوی وای او زه خپل د طالبانو دغه جواب ملاتړی یم، حامی یم. زه قدردانی کوم چې زما نظر دا دی چې هر څوک پر هر ملک باندې حمله وکړي هغه ملک د خپل ځان د دفاع حق لري. پاکستان دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر افغانستان باندې حمله کړې ده، بلکې په خوست، پکتیا، ننګرهار، کونړ، کندهار، کابل په دې ټولو کې پاکستان بمباري کړې. څو ځله دا اوس دا ظلم نه دی. دا خلک ساتي کنه فقيري صاحب، دا خو ټوله دنیا وي، پاکستان نه وي. پرونه بل روس هم دا خبره وکړله. نو مساته کنه ولې تاسو تیر ځل چې کوم دی د القاعده باندې پاکستان امریکا دغه وکړله، هغه هم بیا تاسو ته لیجیټیمیټ ښکاري چې د القاعده پسې امریکا رالیله 52 ملکونه رالیله. نو تاسو دا عادت ولې دی چې همیشه تاسو داسې خلک ساتئ چې هغه د دنیا دپاره خطر دی عادت نه لږ راوځئ کنه فقيري صاحب بیا څه مسله به نه وي؟ زه خپله نه د القاعدې ملاتړی یم. زه فکر کوم چې القاعده یو تروریست ارګنایزیشن دی او د هغه سره مجادله ضروري و، مګر د امریکې دغه تجاوز هم زه فکر کوم د دې پر ځای چې افغانستان او منطقې ته خیر ورسولي شر ورسوي. امریکا زه فکر د امریکې تجاوز د امریکې اګریشن هم ما غندلی دی او اوس هم غندمه، مګر دا چې طالبانو هغه وخت و القاعده ته ځای ورکړی یا بن لادن ته هغه مې هم غندلی دی اوس هم غندم. زه فکر کوم چې ملا عمر یو ډیر بد کار وکړي د افغانستان لپاره، افغانستان په لوی جنجال کې واچوي. زه دغه دفاع نه کوم، نه زه هم اوس دا غواړم چې افغانستان ټي ټي پی ته
پناهګاه ورکړي افغانستان ټي ټي پي مسلح کړي. زما عقیده دا ده چې د ټي ټي پي مسله د پاکستاني داخلي مسله ده او پاکستان باید دغه اخلاقي جرأت وکړي چې د خپل خلکو سره یو خبرو ته کښیني. نو زه په خپله د یعنی د تروریزم د تروریستي ډلو ملاتړی نه یم او نه وم او زه فکر کوم چې په سیمه کې افراطیت چې دی مذهبي افراطیت چې دی یو لوی مشکل دی د ټولو ولسونو لپاره په تیره بیا د پښتنو لپاره. زه فکر کوم چې پښتانه د افراطیت د لاسه د مذهبي فکري صاحب دا خبره خو به نورم کو کنه خو دا مسله افغانستان کې هم سره پښتنو علاقو کې دا مسله ده که دهشتګرد پاتې کېږي هم د پښتنو علاقو کې پاتې کېږي کرواني بم خلاصېږي هم د پښتنو په دغه کېږي هغه شی بیا هغوی دلته کې هم د پښتنو علاقو نه اخوا نه ځي که د افغانستان نه څونه دلته خلک راځي نو توره وکړي نو بس دغه ته راورسي پښتونخوا راورسي پښتونخوا کې ځان یا والوځي او دا څوک چې ځان الوځي دا هم پښتون دی دا ټي ټي پي والا هم پښتانه دي. نو دې مسلې ته دا ولې دا په موږ کې څه جنیټیکلي څه پرابلم دی په جین کې څه مسله ده د خپل خاورې دشمنان یو د خپل قوم دشمنان یو د ولس دشمنان یو څه وجه ده دا فکري صاحب؟ تاریخي وجه ده یعنی په تاریخي لحاظ سره پښتانه تر ستم لاندې سوي دي. پښتانه په پښتنو کې هم انګریزانو هم حتی مغولو د مغولو څخه چې راواخلې هم هغو په دې سیمه کې ډېر بد لاسوهنې کړي دي او هم امریکایانو هم موږ ولیدل چې روسانو د شورویانو یوازې فقیري صاحب لږ زه وایم چې جسټیفیکیشن ولې نه تیار وو زموږ کې ما په خیال خپله مسلې شته دا شی په کوم قوم کې نه دی شوی په ایرانیانو باندې په سوونو کاله باندې دا ژوند نه دي شوي په ترکیانو شوي په عربیانو شوي په اسرائیلیانو شوي دي په هر چا باندې دا مسلې خو په تاریخ کې په هر چا راغلي چاته عقل زده کړی دی تاسو ګڼئ چې مونږ ته زده کړی دی. حسن خان صاحب پر ټولو باندې دا الزام دی یعنی تاسو پوهیږئ چې ایرانیانو باندې دغه نن ورځ چې ټرمپ خبرې وکړې د ایران په برخه کې تاسو به اورېدلي وي چې دغه ویل چې دا ترورستان دي په ټوله میډل ایست کې دوی شرارت خپروي دا شرین محور دی د شرارت هغه مرکز ایران دی پر عربو باندې عرب په امریکا کې که تاسو د امریکا پریس وګورئ سینما یې وګورئ فلمونه یې وګورئ مطبوعات یې وګورئ عرب متواتر په متواتر ډول سره ترورستان یادېږي. اسلام نه یوازې دغه عرب بلکې ټول مسلمانان د امریکا په مطبوعاتو کې په تروریزم باندې متهم دي او دا یوازې پر افغانانو باندې نه ده نه پر پښتنو باندې ده. سریلانکا خو نه پښتانه دي نه مسلمانان دي. یو خبره ده دلته کې کومه ګورو نو پښتون په پښتون لګیا دی لکه اوس په افغانستان کې چې داسې کیږي نو دې کې ښه خبره ده نه تاجک ازبک هزاره مک عرب بلوچ پکې نشته دي. پاکستان کې چې کیږي پنجاب سند کشمیر ګلګت بلتستان هغه ته دغه هم دغه پښتانه نو زه دا وایم چې دا دوی ولې نشي دا دوی سم مخاورس قوم دی د دوی د خاور ډیره زیاته مخاورس ده یا دا ډیر خوخياران دي سیاسي تور دنیا ته د دوی نه ډیره خطر ده په دې باندې مونږه سوچ نه دی کړی فقیري صاحب ګوره زما خو خپل دا یو انالیسیس کې دي چې غلطه مخ نه زه په دې باندې ستاسو سره په ځینو ځایونو کې هم نظر چې پښتانه باید خپل غم وخوري پښتانه باید خپل ټول مشکلات پر نورو باندې وانه چوي خپل مسؤلیت ومنو موږ د پښتنو منورین باید مسؤلیت ومني او هم تل باید امریکا او پنجاب او ایران باید ملامت نکړو موږ باید په خپل ګریوان کې هم وګورو چې په موږ کې هم ډیر زیات مشکلات شته او موږ باید هغه مشکلات په خپل حل کړو مګر د دې څخه هم سترګې نه سپټولای چې لوی قدرتونو د شوروي د امریکا او د نورو په شمول په دې سیمه کې ډیر شرارت کړی دي شرارت شندلی دي دغه په خپل خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر 13 ورځ په مصاحبه کې دغه ویل چې دلته موږ د یو مرسنري په صفات سره د یو مزدور پوځ په صفات سره د امریکا سره د دې په دې سیمه کې د شرارت په خورولو کې اوجا په اوجا قدم اخیستی دي اوجا په اوجا مقاور سره کړی دي دا د پاکستان د خپل د پاکستان د لوی مشرانو اظهارات یو خبره ده give it a due credit کنه چې at least دا ریالایز کو پاکستان دفاع وزیر دا ریالایز کړی چې دا غلطه مونږه کړې دي تاسو غواړئ چې
افغانستان سایډ ته داسې یو لیډر راتلی شي چې هغه دا ریالایز کړي چې راو زمونږ نه دا غلطي وشوله په 70s کې مو دا غلطي وکړله په 80s کې مو دا غلطي وکړله ځکه چې په 50 کاله خو هلته کې هم شی روان دی که نه زه وایم چې دا ریالایزیشن نه شي هله او هغه په مونږ کې هم پکار دی هغه افغانستان کې هم پکار دی. زه ستا سره کاملا موافق یم په دې چې د افغان مشران باید دغه د بلیم گیم دغه د ډینایل کلچر چې دی دا باید خوشي کې بلکې پر خپل خلکو باید ژغ وکړي د خپل خلکو کمبودي راوشندي پر خپل ځان باندې انتقاد وکړي پر خپل لیډرشپ باندې انتقاد وکړي تنقید باید د ځان را شروع شي. زه په دې کې کاملا سره موافق یم هم نظر یم چې په افغان مشرانو کې دغه اخلاقی جرأت نه دی پیدا شوی تر اوسه پورې چې پر خپل ځان باندې انتقاد وکړي او وایي چې په دغه معاملې کې موږ هم ډیر زیات غلطي کړې دي. په دا خاطر ما تاسو ته ویل چې زه د ملا عمر د هغه فیصلې مخالف یم چې د بن لادن ته ځای ورکړي. زه فکر کوم چې ملا عمر یو لوی اشتباه وکړه او افغانستان یو لوی آفت ورټیلا کړي. زه د اشرف غنی د کارونو سره مخالف هم په هغه وخت مې هم پر هغوی باندې انتقاد کړی. زه د کرزي صاحب د پالیسي سره مخالف هم په دا خاطر مې هم د هغوی سره مخالفت کړی. زما نظر دا دی چې موږ پښتانه منورین باید په خپل د دې جرأت اخلاقی جرأت پیدا کړو د دې اخلاقی هغه څورته وایي یعنی دغه اخلاقی زور باید ولرو چې پر خپل ځان باندې انتقاد وکړو. دا کمزوري نه ده دا بلکې زور دی چې سړی پر خپل ځان باندې انتقاد کوي خپل کمزوري مني او خپل اوس راځو وخت دغه د اسم دلته کې چې دغه خبره کیږي لکه د پاکستان او افغانستان دا تقریبا د 13 اتوار نه دا مسله تاسو ته شنبه وای د 13 شنبه نه یا یک شنبه نه دا مسله شروع شوه دا واغ بیا مونږه پورا سر کلو شو لکه شپږ ورځې کیږي پاکستان چې کم سټرایک وکړو دا غې نه پس بیا سره روان دي. اوس پورې نړیوالو سره په هوموپاتیک بیانونه ورکړي دي خو نه څوک من لراغلي نه د افغانستان بلکې داسې ښکاري چې د پاکستان د دریځ یو غټ سپورټ دی. بله او زه فکر کوم چې په دې کې د پاکستان کار کړی دی. تاسو په دې اساس خاص چې افغانستان په ټوله دنیا کې آیسولیټ دی منفور دی. طالبانو افغانستان ته ډېر بد نوم ورکړی دی افغانانو ته ډېر بد نوم ورکړی دی. افغانستان په ملګرو ملتونو کې په نور ځایونو کې استازي نه لري. د پاکستان او د امریکای روابط بهتره شوي دي. موږ پوهیږو چې د 13 پسرلي راهیسې د پاکستان او د امریکای روابط بهتره شوي دي. پاکستان په امریکای کې لابي لري ډېره غټه لابي لري ډېر مقتدره لابي لري او افغانانو امریکا ماته کړې ده. دا هم باید مد نظر ونیسو چې افغانانو امریکای ته ډېر لوی فضیحت وراړولی دی رویل رسوایي ورواړوله. نو امریکا د خپل غچ اخیستلو دپاره هم د خپلو ماتو د پټولو دپاره هم پر افغانانو باندې انتقاد کوي. افغانان تروریست معرفي کوي. په تیر بیا پښتانه لکه تاسو چې د مخکې اشاره ورته وکړله په امریکای کې چې ما په خپله د امریکای مطبوعات د امریکای پریس زه تعقیبوم دغه فهم موجود دی چې دغه خلکو موږ ته ماته راکړې ده. دغه خلکو موږ په جهان کې رسوا او رشخند کړي یو. د طالب په شا کې ولاړ دی. تاسو ته پته ده 50 میلیون ډالر چې د هفته ورکي هغه مول امریکا ورکي. مونږ د دنیا په سیاست هم غوړې نه پوهې نشو اوسه پورې فکری صاحب دا درست خبره ده. یعنی امریکا اوس د امریکا پالیسي دا ده چې د یوې خوا طالبانو سره کومک کوي او طالبان پیسې ورلېږي او د بلې خوا د پاکستان سره هم کومک کوي. پاکستان یعنی د امریکای په پالیسي کې دغه تناقض دغه کانټرډکشن چې تاسو اشاره ده موجوده ده. دا باید موږ تاسو وګورو. یعنی ستا تحلیل ډېر درست تحلیل دی چې امریکا هم دا کوي هم ها کوي. امریکا غله ته وایي چې غلا وکړه او د کور و صاحب ته وایي چې بیدار وو. د امریکای په شرارت او د امریکای په شیطانت کې باید دغه ونسي شک ونسي. هغه چې خمینی ویل دی لوی شیطان یا ستر شیطان بزرگ
هغه شیطانت کوي په دې کې شک نشته او په دې باندې موږ باید واقف اوسو. فقیر صاحب اخیرنه پښتنه کومه د پاکستان د طرف افغانستان باندې مسلسل ماغه خبره ده چې د طالبانو د جارحیت جواب چې دی هغه روان دی. هغه چې کوم جارحیت کړو د 50 زینو باندې 50 زینو باندې چې حمله کړې وي مونږه دا جاری ده دوی جنگ شروع کړي د ختمو به مونږه دا یو دریز دی. تاسو ته سخکاری چې د ورځ دوه کې بس وشي څوک پراشي دوی ته به وایي چې بس خیر د خبرې کوو هغوی ته به وایي چې لکه یو موږ ښکته کې بلم طالبان کو ته وایي چې ټي ټي پی نشته نو دنیا دم کنوینس کې پاکستان دم کنوینس کې راځي چې په شریکه باندې دا د افغان دشمن دی د پاکستان دشمن دی چې افغانستان کې د وخت دا کمور بل دی نو که الزام دی کار څه د خو وجه خو دغه دی کنه فقیر صاحب هغه د ټي آی ایم دی ک ټي ټي پی دا القاعده دا وجوهات خو دا دي کنه. حسن خان صاحب زه خپل فکر نه کوم چې دا جنگ ډیر ورسي. زما خپل عقیده دا ده چې دا جنگ به د څو ورځو لپاره وي. پاکستان براسي دغه بووي چې موږ وګټل چکچکي ناره پاکستان زنده باد دا خبرې به وکي خلک به خوشاله سي. افغانان به هم طالبان به هم چکچکي وکي الله اکبر ووي او ووي چې موږ پاکستان ته درس ورکړو. مګر زه فکر کوم چې په دې کې موږ هغه خلک چې د خط پر دواړو غاړو پراته دي هغوی ډېره لویه ضربه ویني. هغه خلک چې په دې کې کاروبار لري غواړي چې د روابط سره ولري هغوی او موږ باید د یو قوم په صفت سره پر دواړو خواو هم پر اسلام آباد او هم پر کابل باندې فشار وارد کړو چې نور دغه شرارت پرېږدي چې د خپل یو د بل سره معامله او تجارت وکړي. اخیرنه یو خبره ده د ایران باندې چې دا کمټه کو شو فقیر صاحب سوي نه تاسو بد دې په دې حالاتو باندې څومره اثرات پیږي. یعنی زموږ د پاکستان او د افغانستان کشاله ډېره اوږده ده ایران د ډېر وخت دی مګر دغه دواړې واقعې دغه دواړې حادثې په همزمانه کېږي په عین وخت کې کېږي او دا ډېر یو یعنی زموږ د پاکستان او افغانستان و کشالیت یو بل ډیمنشن هم ورکوي مګر یو خبره ده که چیرې د ایران اخوندان را چپسي را نسکور سي د ایران اخوندان زه فکر کوم چې د سیمې دپاره په خیر دی. البته یعنی زه د امریکې د تجاوز د امریکې د اټک پلوي نه کوم نه مې د کړی مګر په دې عقیده یم که چیرې په ایران کې اخوندي رژیم را چپسي را نسکور سي هم د ایران په خیر دی او هم د سیمې په خیر دی او په سیمه کې د افراطیت دغه مذهبي افراطیت چې راپورته شوی دی دا د ټولو سیمې په زیان دی او د دې مخنیوي د ټولو خلکو مسؤلیت دی. او ستاسو د اخوندیان دي دې سره به څه کوو؟ دا اخوندان هم د دې اخوندان هم د سیمې دپاره او هم د افغانستان دپاره په خیر نه دي او د دې اخوندانو بدلول پکار دي. دا د سر زه بیخي موافق یم چې دغه ملایان دغه طالبان چې اوس په افغانستان کې حاکم دي دا د افغانستان په خیر نه دي مګر دا باید د افغانانو په لاس وسي. موږ د نور خلکو دغه نه غواړو. فقیر صاحب تاسو افغانان چې کوم یا کنه تاسو نه سیاسي تحریک چلوي نه جلسې کوي نه جلوسونه کوي نه جیلونه ته ځئ نو بیا خو داسې نه کیږي کنه بیا به خامخا د بار نه خلک راځي او دا کار بدل کوي. نو افغانانو ډېر قرباني ورکړې ده ستاسو پیږي چې افغانانو ډېر زیاته قرباني ورکړې ده. نن ورځ هم د طالبانو په مقابل کې یوازې افغانان ولاړ دي نور خلک چندانې دي ورسره نو زه فکر کوم افغانانو قرباني ورکړې ده مګر دا چې موږ تشکیلات نه لرو ارګنایزیشن نه لرو باقاعده سیاسي چوکاټ نه کنه نو ایکستریمیزم کنه یو به مکمل لاړ شي بل مکمل راشي کنه نو بیا غشي شروع شي لکه سیاسي فریم ورک وي نو هغه بیا هغه سره لګه شاک ابزورب کوي هغه داسې غټ دغه نه راځي کنه. سل په سل کې زه سره نظر یم چې موږ افغانان باید ځانونه منظم کو په مشکل لوی کمبودي ده زموږ سیول سوسایټي کې لوی کمبودي ده ډېر لوی کمزوري ده او موږ باید پر مختلفو محورونو باندې راوڅرخیږو سیاسي محورونو باندې او دغه اوسنی آفت لپاره یو حل لاره پیدا کړو. ډېره مننه فقیر صاحب خوشاله شوم تاسو سره مو خبرې وکړلې. ثانک یو ویری مچ سر.